سلامونه مو د روژې په شپږم مازدیګري د کونډیو منځ کلي د دوکانو څخه ومنئ. مصروف ستی نشو تماشونه خلاص وي خپل کاروبار 15 ان شاء الله که ژوند وي زه به انجینري فنځي ووایم. ډېر ښه ډېر بیخي روغ شای پخوي. زه چې قسم یو دوه درې څلور رقمه پکوړې لکه چې پخوئ. کونډی ځوانانو مشر وم ټول کونډي دی لا ته موجود دی پیژانې مې موسم بدل دی های تللی مرغان بیرته راشي د خپل وطن ته د کډوالو کاروان بیرته راشي. ځینو وختونو کې موږ خپل منځي راټولېدنې لرو په بېلو بېلو موضوعاتو باندې اتفاقي خبرې کوو او د دې ترڅنګ کله نه کله مشاعرې هم کوو. خپل سلامونه شباب دی اوس په نورو هودو کې خلک کس یې بچ دای موږ ملیم سره مرکه وکړه. سجاد جان موږ سره د کوم چې دغه خارج کوي. شیخ ډېر ور خراب کړه نه نه اوس پراخه تړي شپې کې نو ودی او ممی لار کې وي ته لوړو څوک غوسه ونه نه غوسه به ان شاء الله څوک نه کې خو دوا ممی لیارو دوا لوړو بیا لوړو تینا دوسته بیا زلوبای بوي فرخي بوي وسام خبرو باردا ماشاءالله جمعه دی ولیدو چې ډاک مات مې ولیدو کې مصروف دي ان شاء الله موږ په کلی کې او په قوم کې داسې ځوانان لرو چې هغه ښه تعلیمونه لري تعلیم یافته دي ډاکټران دي. ځوانانو دلته یوه شورا غونډه لرو ځوانانو مشران لرو خپل منځ کې کومې نیمګړتیاوې وي کوم چې شی وي دغه نه سره غږېږي کوم هغه نشته ده دې ته مې زړه ده چې انجینري ښه فارین الله دې ورسوه خپلو هدفونو ته خپلو هیلو ته دې وکړي. هغه ځای کې دا تو چې د یو دکان کړی اوس مکمل بازار دی نه جوړ اوس بازار مکمل شل پنځه دېرش دکانه مینه جوړ شول څلوېښت سلمات مارکیټ دی مینه جوړ شو. څه دې تېرې دي کونډایو کې خدای ته خپله کسې کونډایو کې خو ښه سات تېرېږي ځوانان دي ښه انسجام لرو. ورپسې شپه ورځ ژړا چا کړې ده ما کړې ده ورپسې شپه ورځ ژړا چا کړې ده ما کړې ده. د سوله پیغام راډیو ډیرو درنو اوریدونکو او پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د روژې په شپږم مازدیګري د کونډیو منځ کلي د دوکانو څخه ومنئ. دا شپې موږ راورسېدو او ستاسې لپاره مو د یوې بلې خپرونې پیل وکړ. دا د مرکز اړوند سیمه ده دومره لرې ځای نه دی خو زه چې دلته راغلم ځوانان مشران او د دې سیمې اوسېدونکي په کاروبارونو باندې بوخت دي په تعلیم باندې هم بوخت دي. غواړو چې دوکاندارانو سره ځوانانو سره مشرانو سره مختلفې خبرې وکړو. یادونه کوم چې د دغه خپرونې ملي لګښت په جرمني کې زموږ د رسنیز ډګر ډېر فعال ملګری ډېره مخکښه څېره ښاغلی زرولي خوشنود په غاړه اخیستی دی. غوښتنه یې وه چې دې سیمه کې به یوه په زړه پورې برنامه جوړوي تر څو د دغې سیمې یو یادګار خوندي شي مسافر یې وګوري ځوانان یې وګوري او هیوادوالو ته ورسیږي. ځوان سره خبرې کوو فکر کوم دکان لري دلته. سلام. وعلیکم سلام خی بخیر. نوم مبارک. عید نواز. عید نواز څومره وخت کېږي دلته دکان؟ تخمینا 2.5 کوله 2 کوله کېږي چې دکان 2.5 کوله مخکې. ایتونه مخکې بتمن دا دکان به بل څه بیا بل چا وه مخکې دی چې شی څه کاروبار دی؟ مخکې مې بولې پوسو دکانونه وام بیا ختم کړل بیا دلته دکان کاروبار ښه دی یعنې کاروبار بالکل یعنې سودو کېږي مصروف ستی نشو تماشونه خلاص وي خپل کاروبار 15 روپۍ ګاټه شي. او دا ډېره ښه خبره ده. زه چې قسم سبزیجات کې دي میوه‌جات کې دي مشروبات کې دي دغه دي الحمدلله چې څه خوري نه نشته بالکل بيخي خدای نه رضوي خو سودای کوم ډېر رضوي ای بازار نه مرکز نه څنګه دی بل ځوان ویلور دا ګلاب ته څه نومېږي؟ نوم مې صابرین د کونډۍ ستر کلی اوسېدونکی. د غزې او د غزې لرې یې د بازار نه که نږدې نه نه دلته نږدې یو. او مصروفیت دی چې دا مصروفیت خپل خال خو زده کوونکی یم شاګرد دی مکتب یې څوم صنف کې؟ 11 صنف کې پیل خال 11 بیا به فارغېږې خیراتمند یو سنوار شته ژوند دې پوره خوښه کوي؟ او والا خوښه کړې مې ده. څه شی به یایې؟ انشاءالله که ژوند وي زه به انجینري فنځي ووایم. ډېر ښه ډېر ښه. کونډیو کې به حتمن محصلین به وي فارغ التحصیل کسان هو شته ډېر زیات شته. ډېر ښه بس ښې شی به ولرې.
اجازه ده چې مخته لاړ شم نورو کسانو سره خبرې کوو. دوستانو دلته واړه واړه کاروبارونه دي، ښه کاروبارونه دي. ماشومانو آرام شه، آرام صبر وکړئ. او دلته یو بل کس سره خبرې کوو. دلته تاسې ګورئ دوستانو چې شنه ترکاري ده د روژې په مازدیګر کې، خو چې دغه شی هسې ګورې سړی خوند اخلي. او دلته بیا که نه خوند وخولی دی نه. او دغسې کې بیا څه شی وخولی؟ پکوړې. چېرته یې ولی؟ میرې کلی. میرې کله لاڼ ده که لرې ده؟ اورګاره. هو مشره سلام دې ورسېږي. ته کور راکړه خبرې یا کوو. وعلیکم سلام، ښه جوړې. دا یې څو روپۍ پکوړې دي؟ دا 15 روپیو. 15 روپۍ. ولې دومره ښکلې معلومېږي ته به یې څنګه رسم کړي دي؟ که نه یعنې لکه چې لوس یې ښه د اشپزۍ کې د پکوړو کولو کې تجربه ډېره لرئ. ماشاءالله زه به دروغ وکړم خو چې د بریاني خلکو نه پوښتنه وکړي بیا خپله صفتونه ته وکړي چې یاره بیخي روغ شی پخوي. زه چې قسم یو دوه درې څلور رقمه پکوړې لکه چې پخوې یاره 4 رقمه خو دي. یو رقم دا د ګوندرونو والا دي، لوګونو والا 15 شپږ اووه رقمه دي. د ګوندرون که کیدای شي نورو ولایتو خلک ونه پېژني بس ګوندرون چې شي د مرچ د شنه مرچ ترخې دي که نه؟ ترخې وي دا کسې ژوندي پکې وي. ما اوس نه خوله وي توبه وباسه والا. یعنې کاروبار دی ښه ده. یاره الحمدلله خدای دې رضا شي. هر څه یو کلیوالي د کندور په حیث به تو په دا وغږوو چې ورځې څومره سودا شي؟ یاره ورځې به تبي سوه 12 2.5 زره 3 زره بس دا سودا شي الحمدلله. رضا یې؟ الحمدلله خدای نه ډېر رضا. رضا کې خو دغه کونډیو ځوانانو جنګونه خو نه کېږي؟ نه چې جنګونه کیا ممکن نه وي ته پرېږدو ځکه یې نه پته پرېږدو چې وره دا خو جنګوز دی نه ده. دا خو یو ساعت ورځې د ورځې خوبونه وایي مزدګار چې شي لکه عید ورځ دومره مخلوق وي. یا ما داسې فکر نه و کړی زول ته به دومره بیروبار وي. نه الحمدلله اوس خو کامه ده څوک به خبر نه وي که نه دغه خو شو کې بیخي زیږي نه. اجازه ده چې نورو سره وغږېږو؟ اجازه ده اجازه. ښې شبې بیا به پکوړې به بیا څټ ته دې نه وخورو انشاءالله. دوستانو خبره دا ده چې دلته د ځوانانو کاروبار د مشرانو کاروبارونه او د دې سره پخوا کې د دې سیمې د اوسېدونکو دغه فضا ډېره کاروباري سره را جوړه کړې ده. دغه اړخ کې هم دوکانونه دي او هغه اړخ کې هم دوکانونه دي. یو مشر سره به خبرې اترې وکړو. السلام علیکم مشره، جوړ په خیر. خوا کې د زیرمل صاحب هم را پیدا شو. زیرمل صاحب سلام دې ورسېږي. جوړ په خیر. دا د بالاخره کونډیو ته هم روغلو. مو ته مخکې هم واده سره کړې؟ ډېره مننه سجاده، الله دې ژوندی لره. که څه هم روژې نه مخکې مو تو خبرې سره کړې وې خو دا د نن نصیب شوی ده. د روژې شپږم مازدیګری ده. کلیوال خوښ دي ډېر زیات. تاسو هم ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو تشریف راوړو. زموږ ځوانان زموږ د ځوانانو انسجام په خلکو باندې ګورئ. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. حاجي صاحب څه نومېږي؟ خان نومېږم. د دغې ځای کونډیو اوسېدونکی یم. نو دا مازدیګر کې چې دا بیروبار وینې ګڼه ګوڼه وینې ماشومان وینې حتمن به ځوانۍ وختونه در په زړه کوي. یاره نه ځوانه زه خو چې دروغ نه ته کوم کونډی ځوانانو مشر وم. ټول کونډي دی لا ته موجود دی. پېژنې مې کوم مهم کورونه وو دا موی مخه وړل. اوس بیا خو لږ سره بوډا غوندې شولو سپین ږیري شولو. مو چې د مو خبره باده دې ونه لګېږي تر ونه یې چې زه اوس ځوان یم. یاره ځوانۍ کې خو چې اوس ځون کې دومره انرژي لرم چې انشاءالله بس الله تعالی دې همداسې په صحت روغ لره رژات سره تېرېږي. الحمدلله رژا خدای رژا ته چې نه لګونه شته نه غیبل شته نه کوم کور شته چې په دې وخت کې څوک نه نسي کله به نسي. دغه موقع ده دغه ورځې دي. او موږ تاسې وختو کې دا د اوس په سوړه کې رژا راوړو. دا د خدای لوی احسان ده که نه. بیا خو رژا خو برکتمنه په داسې راوغږېږو د کونډیو اتفاق سره د اتحاد سره د دې سیمې اوسېدونکو. الحمدلله کونډیو داسې یو ننګ ده. دا رقم د مشرون دي دوه کسه مشرون دي وکیل ګذر چې هغې ته ښه احترام لري. خلک ښه په قدر عزت. دا کسې بجلۍ مټې په دومره وخت کې رووستلې. د کوم پلونه چې خراب په دای جوړ کړل دی دوه ډېر مخ وړاندې روان دي. نو بس الله مو بریالي لره. او زیرمل صاحب دنه به مننه وکړو زه ته به داسې لږ مخته لوړ شو. ډېره ښه. ځکه ته د موږ د شعر او شاعرۍ د مشاعرو ملګری مو ده. هر څه چې زه ته داسې آرام لوړ شئ. زیرمل صاحب سرې دي دا د کونډیو ځوانان کله وخت نه وخت مشاعرې کي نه کي؟ ولا سجاده که څه هم دغه برخه لږه اوس کمزوري ده عموما په خوست کې خو بیا هم زموږ ځوانان زموږ د ځوانانو مشر ځینو وختونو کې موږ خپلمنځي راټولېدنې لرو په بېلو بېلو موضوعاتو باندې اتفاقي خبرې کوو او د دې ترڅنګ کله نه کله مشاعرې هم کوو. ډېره لږ ماشومانو شور به ځکه نه کوئ
دا ځکه موږ تاسې خپله خپرونه ده سید کونډې خو داسې ده لکه موږ خپل کلی او دلته مې معلم صاحب نه نظر لګېدل دا کوم ځای نه پیدا شو یو ګولر پیدا کېږي او د کونډیو یو غمایر پیدا کېږي سلام دې ورسېږي معلم صاحب ښه په خیر یې نن به زه په خپرونه کې یوه یادوري وکړم چې معلم صاحب تو د سیوري لوندې یا د تو په روزنه بیخي ډېرو کسانو علی به تیز زده کړي دي ان تر دې پورې چې ځانونه یې رسولي دي او موږ یعنې په تونې فخر کو په داسې ما کې مننه کامیاب اوسې سلامت اوسې سجاد جان په لومړي سر کې خو تو ته او د تو ټیم ته ښه راغلاست او هرکلی او په هغې نه وروسته د سولې پیغام راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته او د سوشل میډیا له لارې د تو تعقیبونکو ته خپل سلامونه شباب دی اوس په نورې هودو کې خلک کس یې به چې دا موږ معلم سره مرکه وکړه بالکل سجاد جان موږ اکثرت زده کوونکي چې دغه خارج کې وي دا اوس الحمدلله د رضو شي اوس مې د وطن کتلو اکثریت مې زده کوونکي دي ټول شاګردان دي ټول مو شاګردان سره دې معلم خبره اوس منی کنه چې ته چې شور ما کوي نه مې اسیم کې چې کله کله ته چې لاخته دي سره خاله منه د اوس وړ کې چې رښتیا ته مې رجاد ډېر غوونه داپي غږ نه نور خدي منلو کې بیا خدي نه کونډیو ماشومان ځوانان مو ډېر خوښ ول نه به زړه نه چې وایم د خبرونه تر اوسه پورې مو دې پوره ډېر په زړه پورې روانه بالکل کله کله مې وانه خبرونه کې د ماشومان ډېر ستړيږي بالکل سجاد جان موږ وړ کې الحمدلله درزو شي او ډېر زده کوونکي دا ځکه چې ویلوړ دي د اکثریت خپل او د سا خوشتا دلته کنه الحمدلله درزو شي موږ والي صدل تلو نصرت مینه په نوم سره پوسټ لرو او یو دلته د وناسو شپږم ټولګي پر مکتب لرو یو مدرسه لرو او دا ځکه تقریبا 3 مدرسې موږ نور لرو داخل د قوم کې ډېر او دا مرتبه خیر پښتنې په توګه چې ځوانان د دې سیمې اوسیدونکي ډېر په چشو مصروف دي دا یې د ډېرې چشو نه لري مسافر دي دولتي وظایف لري شخصي کاروبارونه لري دلته که زه وایم چې مونږ قوم الحمدلله درزو شي د تعلیم له نګاه نه او همدا قسم د اقتصاد له نګاه نه هغه ډېر رسېدلي خلک دي مونږ اکثریت قوماله چې د هغه په وظیفو کې هم دي هغه خارج کې هم دي لکه تو یادونه وکړله چې هغې له جملې نه موږ داسې ملګری به وښیو خوشنود ضروري خوشنود یا همدا قسم ته مونږ نور ورونه هغه په خارج کې دي سعودي عربستان کې او جرمني کې همدا قسم فرانسه کې مختلفو هیوادونو کې مونږ د قوم والا شته دلته اکثریت ته اوس ولیدل الحمدلله درځو چې مونږ چون چې ساحه وړي کېدو خو خلکو ډېر لوی کاروبار کې شروع کړو په دې ځای کې ډېر مې خوښ شو نو هم د تعلیم نه نگاه او هم د اقتصاد نه نگاه نه مونږ کوم الحمدلله درځو شي مننه مولوی صاحب ډېرې ښې خبرې دې سره وکړې خارج ځوان لري الله دې خوشاله زموږ ته مو سره ځای کړو نه دلات خو یې کنه مننه دوستانو خبره دا ده چې د کونډیو خپرونه ما په دې خوښه شوه چې دلته زما راتګ ډېر کم و نو اوس مې دې نه وروسته حتما زړه دی چې وخت نه وخت به زه دې سیمې ته راځم دلته به په ښو ورځو کې داسې مناسبتي ورځو کې یوه نیمه برنامه جوړوو حاجي صاحب سره به لنډې خبرې وکړو حاجي صاحب سړی ماشې خیر وغلی خیر خو بل وخت و چې کیکرې ملی بی اوس هغه وخت کوم وخت ده هغه خو ښه بالکل رجا دې سره تېرېږي شکر ده ته ښه نو نه رجا خو به ډېر ور خراب کړی نه وي نه اوس پراخه ستړیا شپې ګرځې مه ودې تو چې هغه سختو وختو کې په اوړي له اوکې هم به نیولې دا ښه زمې رجا دي دا به ډېر اسانې وي ولا چې ورایم به تړلو ورای هغه وخت کې خرې ګندې به وي موج ګره خوله کې مې هغه نشته هغه وخت کې به ډېر هغه و که نه بس بال به چې کړلو په غذا به کړو اوس خو دوید به یعنې وله کېږي ګیز را چې مې څه کړي یو موټر شوتاله مې شکول بس ښه وخت ولرئ چې ګله خیر لوړ شي خیر لوړ شي ماشومانو لږه لیار ورته وکئ حاجي ته لږ مخته شه سره یې ښه یې په خیر یې صحت یې ښه ده خیر یې رضا په کونډیو کې سره تېرېږي والله بالکل ښه دو راخم دا دې خدای او داسې کونډیو سر کله ده که منځي کله دا د کونډیو سر کلي په حصا کې ده او سر کله دا جومات ده او دا د سر کلي حصا ده دغه وال یار لري که بله لیاره لري او لیار یې پله طرف ته لري دې پله دا لیاره لري دا هغه لیاره لري یې پله لیاره لري موږ داسې نه وي چې عمومي لیار کې وي ته وي لوړ و څوک غوسه ونه کړي نه غوسه به انشاءالله څوک نه کړي خو دوا عمومي لیار و دوا به بیا لوړ تی نه داسې پوسې که نه ته به خیر دغه وطن کې بیا سې خودي ګو دلته هر څه د 15 منټه دی مونږ یې پوره لږ نو وخت خیر نو وخت شي هېڅ خبره نه ده بس موږ دا بس ماشومانو کې یو غږ ورته وکړئ چې لرې شي لرې ورکوئ نورو کسانو سره خبرې اترې کوو لنډې لنډې خبرې داسې به لاړ شو او دکاندارانو سره نورو اوسېدونکو سره چیرې لوړ شو
دغه درلو خو دلې نه وځو او دلته دوستانو یو دکان ته را دننه شو څوک دی مسؤل دی خو ته السلام علیکم جوړی په خیر ته سره با خبرې وکړه داسې چې مشرون والے د مشرون سره با لاندې چې برابروي دا پکوړې چې برګر دا شیول پیل خلک جوړو او اختر نه وروسته بیا زلوبای بوي او فرخي بوي او سوپ بوي هر شی بوي یعنی کاروبار دی ښه ده شکر د الحمدلله ډېر ترې ناراضه یم او الله د رضا شي څومره وخت کېږي دلته د کون لرې دا کاروبار 15 کوله به کېږي 15 کوله نو بیا ته په خپله یې څه کولو یې شکر الحمدلله زه به یم 12 کولو به وم نه تازه پاتې شوی مو چې 22 به وښیې نه بس 12 کولو یم الله دې همداسې صحت کاروبار کې دې برکتونه غواړو نو نورو کسانو سره هم لنډې لنډې خبرې کوو دکان ته راغلو سلام دې ورسېږي خیر سره نو اسمه ولا څه تیرېدو خلاصو رجادو نو نن به د کونډیو کې خپرونه جوړه کړو رضا خان بیخي خالو بل کس را بالاندې خبرې وکړه ته څه نومېږې تنورونه ته خو یې الحمدلله تاسو خیر رضا سره خیر شکر الحمدلله ماشه سره بالاندې خبرې چې ما څه کېږه ستړی ماشه جوړ په خیر السلام علیکم جوړ په خیر السلام علیکم جوړ په خیر السلام علیکم او بخای تاسو مې تکلیف کړای زګ مې کړای لاندې خبرې به وکړو لاندې هرڅه دغه ځکه کینو چې د کونډیو پاګنې وغږیږو اجي نن خو لکه چې بیروبار ته جوړ کړه نه دا خو الحمدلله پروژې خو خشول خالق دي خشول دي دا کې څه د محبت زیات لري هر وخت اداره شوي نو داسې مناسبتي ورځې کې کله کله هر څوک عید وي که رشا وي سر ولمنه خو پرې کاته ویلې د سار په سترګو نوم دې کارته وخه زب دې وپېژنم چې لوند کې دې وپېژنې مو نوم خو ګل قسم جان دا خو ګل کې مشهور یم خو دلاته په کونډیو کې او دا غزه کې د توسې اوس نو څه زه فکر کوم چې نن نه څوک ولا مخکې به نه دا دومره بیروبارونه وي نه به د قانون وي نه به داسې کاروبارونه وي دا بیروبار خو وي په کونډیو کې مخکې با ډېر بیروبار و اوس هم ښه بیروبار ده ماشاءالله جماعت دې ولیدو چې ډاک جماعت مې ولیدو دا تر وګیادارې ډاک وي چې دې ځوانانو نه ادب مې دا ده چې دلته د کاروبار شاید په هغه کچه نه وي لکه اوس چې مخته لوړ ده که نه د قانونه ډېر د قانونه ډېر دي اوس یې مشره ته څه نومېږې نوم مې بادشاه خان ده د کونډیو قوم اوسېدونکی یم دلته څه مصروفیت لرې دا چې اول دې داسې سوال وکړو اول خو تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست یم چې تاسو کونډیو ته راغلی د مونږ سیمې ته راغللی تاسو نه ډېره مننه او د مونږ د ځوانانو غږ خلکو ته رسوئ هغې خلکو سره تاسو آشنا کوئ نو د تاسو نه یو جهان مننه چې په دا رجا کې تاسو تکلیف وبسله ده او د مونږ کلي قوم ته راغلی مصروفیت دې چیرې مصروفیت خو فعل حال خاص داسې مصروفیتونه نشته او د ځوانانو خدمات کې لګیا یو ځوانانو د یووالي شورا د رئیس ځوانانو د خبره مني په داسې ما کې ان شاء الله څه وې ته وایې او زه د دی خبره منم دی د مو خبره مني ان شاء الله موږ سره موافق یو کوم داسې خاص مشکل نشته او اکثره ځوانان په څه شو مصروف دي په داسې ما کې سیمه کې هو موږ تاسو کا فکر وکړو په افغانستان کې خاص مصروفیتونه هغه څه دي تجارت ده د کندوري دو زراعت ده په دا کې مصروف دي تعلیم او تربیت د ځوانانو په دا کې مصروف دي ان شاء الله موږ په کلی کې او په قوم کې داسې ځوانان لرو چې هغه ښه تعلیمونه لري تعلیم یافته دي ډاکټران دي انجینران دي او انده کې الګ یادي کور کې ان شاء الله ډیره مننه واخه دې نه ده چې دې طرف ته لګوړم دا غزه کې ارساته زیګو دې جی صاحب سره با وګایږي جی صاحب ته سره با وګایږي ته لکه چې ناس راغایږي ما خالي دې چې نو مرته واخه نوم دې نوم او دغه کونډه خاصه اجي ته څه نوم یې اجي حیات شاده د کونډه د سره اوسیدونکو یعنی تاسو مار وخت روزه مزګار کې دا یو لکه په اصطلاح مازیګرانه شبې دولت ته راوای یاره خو دغه زیونه دي دغه مکله ده دغه مو هغه غونته شي اندومو جامه ده دغه مو وطن ده بس دغه ځکه کینو دي قانون دي دا کوستایي مخکې چې سم نه پښتنه وکړم چې مخکې شاید دومره د قانون هم نه وي کنه کاروبارونه به هم دومره نه وي دغه بازار به دومره نه وي شاید یو دوه درې د قانون نه وي
مخکې دا کیسه رښتیا وه چې د قانونه کم و خو د کونډیو هغه چې دا اتفاق و هغه چې دا دغه زیات وي نفوس زیات د هر وخت دپاره د قانونه بوډاکو که 2 او 3 د قانونه وه خو خلک زیات وو یعنې بیروبار به و د کونډیو د ځوانانو د کونډیو د اوسېدونکو د میړانې خبرې مو پخپله ډېرې اورېدلې دي دا د غیرت د اتفاق د اتحاده کې شک نشته نو دغه نو څه نظر لرئ چې دا رقم ته ځوانونه راټولېږي هر مازدیګر دې سره مینه ډېرېږي نه ډېر موږ غواړو چې دا رقم ته ځوانان هر وخت سره ټول وي او دا موږ د ځوانانو دلته یوه شورا غونډه لرو ځوانانو مشرونه لرو خپل منځ کې کومې نیمګړتیاوې وي کوم شی وي دغه نه سره غږېږي دا نه سره غږېږي خو موږ کله کوم ډېر په اتفاق یو که ته چېرته مسخوتان طرفه ووینې د مسخوتان د تورونه چې روز د دې قانون کې دا کې ځای نه وي یعنې مسخوتان زه خپله ویګیا مسخوتان راوتلی یم داسې لښکرې بیا روان وي ټوپکیو ته د فوټبال بازي شروع شوي ده بیا دې ته روان تعلیم شته هم سپورټ شته هم اتحاد شته هم د ځوانانو راټولېدنې الحمدلله په دې برخه کې علامه همداسې په اتفاق لره زه ډېر خوشحاله یم نن په خپرونه کې خاص د خوښۍ احساس کوم ډېر خوشحال یم موږ خپله چې ته موږ طرف ته راغلی یم د کلي اول دې وخوستو ډېره مننه درنه کوو بس دا به مسافر اوینې ځکه د کونډیو ځوانان د کونډیو اوسېدونکي ما زیږېږي به نه زیږېږي به نه په اجازه مو حاجي صاحب تاسې نه په تکلیف وو که نه یا چې ما صحیح شو انشاءالله بس نو حاجي صاحب خدای پامان بس خپرونه به زه مخته بوځم بیا به پاته ولګېږي چې پوتې کېږو که څو صحیح شو انشاءالله تکلیف نشته ځکه نه کوم نسان نشته په دغه رښتیا ده مننه دا دوستانو داسې مینهناک کسان وو چې زما به خپرونه یې ډېره په زړه پورې کړه او ډېرې خوږې خبرې را سره وکړې او داسې به آرام ماشومه ته څه نومېږې زه عمر نمیگم عمره چی که کاروبار چی دیده؟ کاروبار رشکا چلاوی رشکا چلاوی آفرین دولاتا کونډی نه بزوره پره څومره ښه درس اسان کې وسره درس یم 3 میاشتې چې دولتي مکتب چټېرو کړی دی ورشه 3 میاشتې کې رشکا کوم ځای دغه کونډی یم بزوره نو ورځې به څومره پیسې جوړوې په رشکا دغه 12 بجو پرېږده چلوم د نوری بل ورته ورکړم آفرین او بله دا چې څه شی غواړې چې په آینده کې چې وایې کوم هغه نشته ده دې ته مې زړه ده چې انجینري ښه آفرین الله دې ورسوه خپلو هدفونو ته خپلو هیلو ته دې ځوانه ته څه نومېږې زه اجمل حیدري نومېږم اجمله ته څه یې ښه والا اجمله زه دې پېژنم که نه زه پوهېږم چې شعر به لیکې شعر لیکم خو اکثره وخت ترنم سره لکه لرم زه په ټوله کې د پښتو ادب یا د ژورنالیزم د ډګر سره بیا زه لږ او دلته نور ځوانان چې ته وینې مثلا کله کله به دلته مشاعرې هم کېدې که نه هغه کې برخه وخولې که نه بله بعضې کې مو برخه اخیستې ده او بعضې کې په داسې مصروفیتونه چې وي د هلې وجې بیا پاتې شوي وو برخه نن دې پوره چې موږ برنامه رنګینه شي ته شعر وته زمزمه وته کې څه وته کې زه به د مسافر لپاره یو 3-4 بیته ووایم آفرین باسې بیتونه مخکې چک چک وته وکړئ ترنم بیتونه ترنم وته کې موسم بدل دی های تللی مرغان بیرته راشي د خپل وطن ته د کډوالو کاروان بیرته راشي موسم بدل دی های تللی مرغان بیرته راشي د خپل وطن ته د کډوالو کاروان بیرته راشي بېلتونه دا ځل د دا عمر دومره لنډ شه چې دا بېلتونه دا ځل د دا عمر دومره لنډ شه چې دا په لمنو کې پوه کوم او جانان بیرته راشي د خپل وطن ته د کډوالو کاروان بیرته راشي باور وکړه پاتې ده دا یو څو بیتونه مې ترنم کړل بعضې بیتونه ډېر خوند یې وکړه اجمله ګله مونږ خپرونه دې والا په زړه پورې کړه بلکل دې تاسو نه مننه چې زموږ کلي ته راغلی او داسې برنامه مو چمتو کړه د مسافرو لپاره په آینده وخت کې له تاسو هیله لرم چې بېلابېلو سیمو ته لاړ شئ او لاړ خام یای چې دغسې بنډارونه جوړ کړئ د ټولنې او ولس د خیر او د ګټې لپاره نور دا کوم ترنم چې ته وکړه دا به واورېځي انشاءالله ځانګړې برنامه کې زه دې نه اورم ځکه داسې زړه ته یې لیاره وکړه مننه خوشحاله اوسئ اجملو دوستانو چې زموږ برنامې ته په خپل خواږه غږ په زړه پورې
ترنم سره خاصه ښکلا ورکړه. خبره دا ده چې دلته چار ته ووایي چې په دغه ځای کې اولین دکاندور وایي چې ته یې دا رښتیا یې؟ دا اولین دکاندور اول دکان ته اول 1992 کال کې موږ وخت د پاکستان نه هجرت موږ کړی دا د تر اوسه پرځ پوت یم تر اوسه شو نه و چې دا ځای کې ته ما سي موږ ځین چې تاسو بنو په دې ځای ته او دا څومره تضافت شوی دی علت څه ده؟ بس زړه نه بایلو زړه خشول ستو زړه خشول پوهیږ ولې دا په دې معنی چې په دغه ځای کې دا تو چې یو دکان کړه د اوس مکمل بازار دی نه جوړ اوس بازار مکمل شل 15 ډیر دکان مینه جوړ شل څلوي سلمات مارکیټ دی مینه جوړ شو لیدون کې ونه چې دا جوړ نه کوي د سره مو خبرې کړې دي خو نو مو دې تا وې چې د خبرونه ورول دي سره وګه دا نو چې خرڅوي په دغه ځای کې دا کې موږ د سعودي موزي شي بنجان شي په دغه نو نه سوا دوانه وینه اردلې دا سه وخه چې مولې ډیر شکول په وتلې وي ډیر شکول وته او دا کولو کې په دا د کونه کې تو چې خارج کړل چې کاروبارونه ولا چې هر شي کاروبار کوم کړی په بغیر دین شي تو کې ناسه نو هر کاروبار مونږ کړی دا پاپړ نه وته بنجان سبزی انګور میوه ورځ روزه بس مخوم بسه هر گیز روزو چې جامل من کو چای و چې کو مخوم ستانه نه دا په دې معنی چې کونډیو کې دی وړي کې زوړ ول ټول دی پیژنې ټول وړا سر ټول مو پیژنې بیا ما پیژنې تر کاندې یو دوستان باندې وګړو چې ډېر تاسو ډېر مننه اجي ته نه مننه او ډېر خواخ چې نه په دغه ځای کې ته دومره ترقی او بازار ته ورکړې دی هغه ته دکان ته دوستانو دلته مې زما بل ګلابي ملګری فهیم سره لیدنه وشو. السلام علیکم جوړ په خیر خیر ساده خدای کلی ته پرتاګ ډیر زیات خرغلاسته یو سلام شي خیر او سجاده ګل سره دای ګونډي سره دین سبو ماشاءالله خدي خغوردم کی دي کنه زه د وینم هم په سپورت کې فعال او هم د ادب برخه دي هم لګ نیولې دو والا نه کیږي سجاده ریحان یو بای دی چې د چا سره چې مړ او ژوندای نه کوي مړی نو مقصد هم ورزش کو او فاتحه آیاتونه د چا سره چې مړ او ژوندای او زه ډیر خوښ شوم چې نن د کونډې برنامه کې تمام مار پیدا کړې اکثر مو ملګری اکثر ځوانان دلته فعال دي شته دي زوینم ولا هڅه کوشش مو دا دي چې په هر برخه کې سجاده چوي کور وکړو دلته ولې دا چې څه کوي دلته السلام علیکم کوم انسان جوړ په خیر ساده خیر څه تو شدوا داسې کې ودرېږي ته په خپل هم یو کاروبار لري په دغه ساحه کې او د سانو کمین قربان به زموږه دغه ملګرو له جملې څخه دی چې دی بیا په دغه په اصطلاح چې د مهمو موضوعاتو کې برخه اخلي کنه دغه څه دو غلط شوی خو نه الله صد شاخه بخیر شکر ته کې کور بور ده کنه الحمدلله ته خیر ملګری نیول مننه او دا مرتبه چې د کونډیو کې رسات سره دي کونډیو کې خدای ته خپل کیسه کونډیو کې خاص سات تیریږي ځوانان دي خان سجام لرو دلته هیت پوک لرو یو ګروپ لرو د کونډای دي تی پوک په نوم هغه په د ټول ځوانانو حاضر وي ان شاء الله ټول په پوک دي ما مخکې یو دوري وکړه یعنی زه د نن برنامه کې ډېر راحت یم او ډېر خوند نه وخوړم ځکه داسې ما دومره لرې نه د بازار نه بل مرکز اړوندو ای فهم نه خواخه دي نه د چې څه بیتونه ورو ترنم ورو ترنم ورو که بیتونه ورو ترنم باس نو مهرباني په ماده خدای غوښتنه ده والا سجاده مخ مبارک بخي ساخت سره جوبلی ماره چې څومره جوبلی دومره غاک خکې روزي بیا دعا بیت ابو ترنم کو خدای دې کی چې خواخ مشي ارشاد د زړه بیللو ګنا چا کړی دا ما کړی دا زړه سره دا ناروا چا کړی دا ما کړی دا د زړه بیللو ګنا چا کړی دا ما کړی دا زړه سره دا ناروا چا کړی دا ما کړی دا اوسې په سپینو مړوندونو باندې خوب څوک کوي اوسې په سپینو مړوندونو باندې خوب څوک کوي باندې خوب څوک کوي ورپسې شپه ورځ ژړا چا کړې ده ما کړې ده ورپسې شپه ورځ ژړا چا کړې ده ما کړې ده زړه سره دا ناروا چا کړې ده ما کړې ده رات یو خندل زړه مې ور سره کړو لاړه
راته یې وخندلې زړه مې ورسره کړو لاړه ورسره کړو لاړه داسې کمک له سودا چا کړې ده ما کړې ده زړه سره دا ناروا چا کړې ده ما کړې ده او نن مې ستا په غږ کې رښتینې هغه خوږلترا پیدا کو باور دی وایسه خوند دې وکړو که نه قربان صاحب بالکل او زړه ولې خورې قربان پام دې په بله واړوه کراره کښېنه یو پښه دې په بله واړوه چې زه بار بار مه وایه چې زما زم چې زه لاړه شه خدای دې له کابله واړوه دوستانو زموږ خپرونه هم لکه چې نور له کابله اوړي او په همدغه ځای سره راټولېږي زه خوشحاله په دې شوم چې وروستیو کې د فهیم په یوه په زړه پورې زمزمه د قربان صاحب په ګلابي خبرو او د دغه دکاندار چې ویلی چې زما دلته اولین دکان و 1992 کاله غوښتل مې چې دلته دکانونو ته هم ور دننه وشم 1992 کاله لکه چې ولې دا لکه 4 کلو ده که بل وخت وي چې 28 کلو یم بیا به ته وایه دومره ستر نه یم دوستانو برنامه به دلته راټوله کړو په دې خاطر چې بس د خپرونې وخت هم پوره شو که نه زما زړه و چې خیاطانو سره به هم غږېږو دکاندارانو سره به هم غږېږو دلته دا د برق توکي دي دې سره به هم غږېږو خو دا زما ژمنه ده چې کونډیو منځ کلي دکانو ته به بیا هم راځو دغه ځوانان د اتفاق او اتحاد روژه ماتی هم لري ګډ روژه ماتی دې کې به هم له خیره سره چې فرصت وي حتمن به زه ګډون کوم او ورته راګرځو به د اوس لپاره ما سجاد شاه ته اجازه راکړئ په وروستیو کې یادونه کوم چې د دغې برنامې مالي لګښت زرولي خوشنود په جرمني کې په غاړه اخیستي او د دې سیمې اوسېدونکی دی خوند یې وکړ که نه چې د خپل کلي یادګار یې خوندي کړ د خپلې سیمې ځوانان مشران یې په نورو هېوادوالو باندې ولیدل او په کمره کې آفتاب صاحب ته مې اجازه ورکړی هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ د خدای په امان